یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ورځې په رڼا کې یا هم د شپې چې رڼا یې ګروپان بل وي کوروالي جماع کول شرعاً څه حکم لري؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، د شریعت په مسایلو کې خو شرم نه وي پکار. باید په شرعي مسایلو انسان کامل ځان پوه کړي، هغه که پټ مسایل وي او که ښکاره مسایل وي. په قرآن عظیم شان کې الله رب العالمین فرمایي فأتو حرثکم انا شئتم، تاسې د خپلې میرمنې د ضرورت ځای ته په جماع سره راتګ وکئ، جماع وکئ انا شئتم چې څنګه مو خوښه وي. اوس دلته دغه د انا شئتم پنځه تفاسیر د مفسرینو څخه نقل دي. پنځم قول دلته دا دی متا شئتم من لیل او نهار، چې څنګه ستاسې خوښه وي هغه وخت کوروالي وکړي، که ورځ وي او که شپه وي. نو دلته د ورځې څخه رڼا هم مراد ده، نو که د رڼا په حالت کې کوروالي کوي او که یې د تیارې په حالت کې کوي. او دلته یوه بله خبره یاد باید وساتو چې په رڼا کې کوروالي جایز ده، ولیکن خصوص عورت که د میرمنې وي او که د خاوند وي، ادب دا دی چې یو د بل څخه پټ وي. ځکه موږ او تاسې ته چې نبوي کومه طریقه راغلې ده، عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې ما په ټول عمر د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بدن د ناموس څخه لاندې تر زنګونونو پورې نه دی لیدلی، او دغسې نبی علیه الصلاة والسلام زما بدن د ناموس څخه تر زنګونونو پورې نه دی لیدلی. نو ادب دا دی او ښه مسنونه طریقه دا ده، خو بیا هم که یو بل سره وویني شرعاً ګناه نسته. والسلام.